زه جنابت په حالت کې ملګرو خواله تلی شم که نه، ډوډۍ خوړی شم او که نه، لیکل کولی شم او که نه، څه کار دی د کور هغه کولی شم او که نه. دغه شان بعض زنانه پکې دا تپوس کوي چې یعنې زه د خاوند خدمت کوم هغه کولی شم او که نه، یا بعض زنانه دا تپوس یو پیر موږ د سوالاتو جواباتو کې دا تپوس شوی چې ماشوم له پی ورکولی شم او که نه. نو دا ټول کارونه روا دي، ټول کارونه روا دي، خو دومره ده چې عبادت د یو مسلمان په ذمه شي. دی خوا ګورئ د الله بندګانو یو کس لاړ تاسو ټول له توجه خرابه کړه. چې کله د یو چا په ذمه باندې عبادت راشي که نه، نو غوره طریقه دا ده چې دا عبادت څومره زر کولی شي نو ویې کړي، دا غوره طریقه